کهانې شروعات کې مونږ یو سپی وینو د هغه نوم میکس وي او دی د امریکې پوج سره په افغانستان کې په خاص میشن باندې وي. د دې سپي دا خاصیت چې دی د بوی نه د خطرې اندازه لګي او د دشمن حرکتونه معلوموي. دا سپی چې کم پوجي سره ډیر عادتي د هغه پوجي نوم قایل وي کم چې میکس سره ډیره مینه کوي. میکس د ډیر وخت نه د سره او په دغه ورځ چې کله دی سرچ اپریشن کوي نو میکس د پوجي ځان سره یو کور ته بوزي. هلته دننه په ځمکه یو کارپټ خور وي نو دا سپی هغه بوی کی. اصل کې هغه یو کند دی کمې کې چې خطرناک اسلحه پرته وي. د دې سرچ اپریشن نه پس قایل راشي خپل بیس ته او بیا خپل مور او پلار سره په ویډیو کال خبرې کوي. د پلار هم یو ریټایرډ پوجي پاتې شوی. د قایل یو کشر رور هم وي کم چې هر وخت گیمونه کوي او نور د سم نه. بیا افسران دا قایل روغ غواړي او دته وایي چې کم هتیار تا روباسلی وو هغه ټول موږ ته نه دي جمع شوی. یعنی د دې شک وي چې د قایل په ټیم کې څوک د اسلحه پټي. قایل خپل ټیم را یوځای کی او د هغې نه تپوسونه شروع کی نو دته معلومه شي چې دا حرکت د د ملګري ټیلر دی. دې ټیلر سره ځان له خبرې وکي نو ټیلر دته وایي چې دې خبرو کې ګوتې مه وهه. خیر په بل سبا قایل ټیم بیا یو بل سرچ اپریشن لوزي نو دغه ټیم دا سپی څه وویني. دا سپی لږ مخکې ورشي نو هلته بمونه خلاص شي. بس قایل دې سپي پسې منډه کی او دې بچ کوي نو دغه دوران په د ډزې وشي. قایل ټیلر ته چغې وهي چې ما له کور راکا نو ټیلر ورسره دوکه وکي او پټ شي ته. بس قایل په ګولو ولګي او دې مړ شي. د هغې نه پس سرکار راشي د قایل کور ته او د هغه مور او پلار له د هغه د مرګ خبر ورکي. د مور او پلار ته د دې خبرې ډیره غټه صدمه ورسي. بیا چې کله د جنازې نو ټول خاندان راغلی وي. دی هلته د قایل هغه سپی هم راولي کم چې په خپل مالک پسې ډیر خپي او د هغه د تابوت لاندې کینی. کله چې د جنازې رسم پوره شي نو دا کسان دا سپی واپس بوزي خو سپی ورسره ځي نه او زور ورسره کوي. دا سپی راشي د جسټن خواله کم چې د قایل روري یعنی دته جسټن کې د خپل مالک جلک ښکاري خو جسټن په سپو کې دلچسپي نه لري او دی هغه سپی وین کې ورواچي او پیډ هاوس ته ولیږي. سروځې پس جسټن د خپل رور قایل په کمره کې وي او د هغه تصویران ګوري. دا پلار راشي او دله حوصله ورکوي چې خفه کېږه ما خو جسټن الټه په هغه راسور شي او ورته وایي چې د هغه د مرګ ذمهوار ته یې. بیا یې د امور راشي او دې ته وایي چې سرکار هغه سپی وجني ولې چې هغه روانې کوي. بس دی زر ځان راورسوي پیډ هاوس ته. هلته ورته هغه یو پوجي وایي چې د قایل مرګ په دې سپي ډېر غټ اثر غورځولی دی او دی اوس په هر چا حمله کوي. موږ به مجبورن دی وجنو. خو چې کله جسټن د دې سپي خواله ورشي نو هغه سپي एकदम غلی شي او هغه د اډر منل شروع کی. دی چې دا هر څه وویني نو ډیر حیران شي. اصل کې دی سپي ته په جسټن کې د خپل مالک قایل جلک ښکاري. د جسټن پلار چې دا سپی جسټن سره دومره عادت وویني نو دی فیصله وکړي چې بس دا به مونږ ځان سره کور ته بوزو. بیا دی دا سپی راولي خپل کور ته خو کور کې جسټن ته پلار وایي چې میکس یو خونخوار ځناور دی او مونږ په ده داسې اعتبار نشو کولی نو بس مونږ به دی بهر وتړو دننه کور ته نه پرېږدو. بس دی دا سپی بار چمن کې وتړي نو هغه د شپې چغې شروع کړي ولې چې هغه قایل پسې خپي. د ده د شور د وجې ټول د خوبه وځي او پریشان وي. بس بیا جسټن بهر د سپي له راوځي نو دا سپی غپل بند کی او دی سم شي. خو چې جسټن واپس دننه روان شي نو دی بیا غپل شروع کی. بس جسټن مجبورن هملته بهر وده شي نو میکس هم د ده خواته غلی شان کینی. اصل کې دا سپی د ده رور قایل سره او د کېدو عادتي. د جسټن د وده کېدو نه پس میکس ټوله شپه د هغه څوکیداري کوي. په بل سبا جسټن خپلو ملګرو سره ملو شي نو په هغې کې یو جینۍ هم وي د کمې نوم چې کارمن وي. د کارمن سپو سره ډېر شوقي او هغه جسټن ته په خپله مرۍ د سپي نښه وموښئ. دې ته چې پته ولګي چې جسټن سره کور کې سپی دی نو دا جسټن ته وایي چې زه به ستا کور ته درځم چې ستا هغه سپی ووینم. نو جسټن ورته وایي چې ګورې هغه سپی ډېر روان دی. نو دا جینۍ ورته وایي چې ما له چل راځي او هغه به درله زه ټرین کم. په بل سبا دا جینۍ راشي د جسټن کور ته نو هلته دا جسټن ته وایي چې ما ته ګوره سپي خلک څنګه کنټرول کوي. دی هلته خبرې وکړي او بیا جسټن دا سپی ځان سره بوزي. د شپې چې بیا دی روټۍ خوري نو اچانک بهر دا سپی چغې شروع کی. دغه ټایم څوک دروازه وټکوي نو جسټن ورپاسي او چې وګوري نو هغه ټیلر وي. د جسټن مور پلار چې ټیلر وویني نو ډیر ورته خوشحاله شي. ټیلر هغې ته وایي چې د میشن دوران کې زه لږ زخمي شوی وم نو ما چوټي واغسته او راغلم. بیا چې دی ټیلر هغه سپي له بار راوباسي نو دا سپی ورته په غپېدو شي. دی
سپې د کنټروله بهر شي او په ټیلر پسې چین وشلی، خو بیا یې جسټن کنټرول کی او ډیر په مشکله ته ټیلر بچ کی. بیا دا جینۍ حیرانه چې میکس د ټیلر ته دومره غوسه ولې و، خو اصل کې میکس ته هر څه یادي چې ټیلر د مالک له دوکه ورکړې وه. په سبا چې جسټن دا سپې د چکر نه پس کور ته راولي نو دی وویني چې هلته یو پنجره پرته وي. جسټن ته مور وایي چې دا پنجره مونږ د سپي له روړې ده چې دی پکې بند وي، هسې نه دی په چا حمله وکړي. بیا دی دا سپې هغه پنجره کې بند کی. نو جسټن د شپې خپل مور پلار سره لاړ شي او پریډ کتوله، خو د سره د دې سپي غمي چې د هغه به څه حالي. بس دی په منډه منډه کور ته راشي او چې وګوري نو سپی ډیر زیات غپیږي. دی ورته پنجره کولو کی خو سپی ته بار نه روزي. نو جسټن پخپله پنجرې ته ورشي او دا سپی کلار کی. په سبا ټیلر د جسټن پلار ته وایي چې مال اجازه راکا زه ستا ویر هاوس کې لږ کار کول غواړم. نو دا سړی ورته وایي چې ولې نه، ته خو زما د زوی په شان یې. اصل کې ټیلر دته دروغ وایي چې ما ته خو ستا د زوی د مرګ ډیر غټ افسوس دی، خو اصل کې دی هم د ویر هاوس کې هغه اسلحه خرڅول غواړي کومه چې دالته نه راپټه کړې وي. دا سړی دته وایي چې زما زوی څنګه مړ شوی و. نو ټیلر ورته د دروغو کیسه وکړي چې ستا د زوی د مرګ ذمہوار دا سپی دی، ولې چې دا سپی خطرناک ځای ته ورغی نو د بچکولو پسې قایل هم ورغلی و او هغه مړ شو. د جسټن پلار چې دا ووري نو هغه له ډیره غوسه ورشي او دی هغه سپي وجلو لراشي. دی تماچه روباسي او هغه سپی ویشتلو والی چې دی کې جسټن راشي او دا پلار منی کی. بیا جسټن معلومات اغستو د پاره ملټري بیس ته راشي. نو هلته دته هغه میجر وایي چې د سپي چرتم فوجي ته څه نقصان نه دی رسولی او ټیلر په چوټۍ نه دی تلی، بلکې هغه خو اسلحه پټه کړې وه نو مونږ سسپینډ کړی دی. بس جسټن ته پته ولګي چې زما د رور د مرګ وجه دا سپي نشي کېدی او د ده اوس په ټیلر شک شي. بیا جسټن خپل سپي سره راشي او ځنګل ته. نو دی هلته وویني چې ټیلر څه ګینګسټر سره ملو شي او دی په هغې باندې اسلحه خرڅوي. جسټن په پټه دا هر څه ویني، خو دغه ټایم د هغه ګینګسټر سپی دی وویني او هغې ورپسې رامنډه کي. بس جسټن سایکل په ځای پرېږدي او هلته نه وتښتي، خو دا سپی جسټن له رورسي او چې څنګه پې حمله کوي نو میکس پې راشي او هغه جسټن بچ کی. بیا جسټن د هغه ځنګل نه روډ ته راوځي او د چا نه لیفټ واخلي او کور ته راشي. نو دی کور کې وویني چې ټیلر او د هغه ډیلر راغلی وي، ولې چې ټیلر ته معلومه شي چې د مونږ ولیدو دی لیډر خپل لاس زخمی کړی وي او دی ته شکایت وکړي چې په ما د سپي حمله وکړه او دا سپی لرې کې. خو چې جسټن ونه مني نو ټیلر جسټن ځان له یوازې کی او بیا دله دمکي ورکي چې ستا ټول خاندان به زه مړه کم. بس جسټن د دې دمکۍ نه ویریږي او هغه د ټیلر خبره ومني. دی هغه سپی واپس پیډ هاوس ته ولیږي، خو د هغې نه پس جسټن ډیر زیات خفه ناستي. نو دا پلار ورپسې راشي وایي څه چل شوی دی، خو څه خبره یې نو ماته یې وکړه. خو جسټن ورته سم نه وایي. اوس د دې سړي په ټیلر باندې شک وي نو دی لاړ شي خپل ویر هاوس ته. دی هلته وویني چې ټیلر په ګاډي کې یو بکس کې دی کم کې چې هتیاري. دا سړی چې پې راشي نو دی پې تمانچه روغ کی او هغه ګیر کی. دی خو هغه سپی د کنټروله بار شوي او هغه دومره رواني وکړي چې په هغه ګارډز باندې هم ور حمله شي او د هغه ځای نه وتښتي. دی خوا د جسټن مور دته وایي چې پلار دی اوسه پورې کور ته رانغې او ده خو داسې چرتم نه دی کړی. بس جسټن ته معلومه شي چې ټیلر به خامخا څه چل کړی وي. بس دی راشي خپلو ملګرو پسې او هغې ته وایي چې زما پلار به را پیدا کوو. دی ټوله شپه هغه پسې وګرځي خو ورته میلو نشي. په سبا بیا دی راشي هغه ځنګل ته. نو دی هلته وویني چې ټیلر بیا چا سره د اسلحې ډیل کوي او هلته ورسره د جسټن پلار هم وي. دا جینۍ جسټن ته وایي چې ته پې نظر ساته او زه پولیس راولم. خو دغه ټایم د هغه ګینګ والا سپی دی بیا وویني او هغه ورپسې رامنډه کی. خو یو پیره پې بیا میکس راشي او هغه سپی وخرړی. ټیلر ته هم پته ولګي چې جسټن بیا راغلی دی. نو بس دی خپل کس سره ورشي او جسټن پسې ګرځي. دی خوا د جسټن پلار هم په هغه یو کس حمله وکړي او د هلته نه وتښتي. بس جسټن هغه سره هلته میلو شي. دا پلار ډېر خوشحاله شي چې زوی وویني او هغه ته وایي چې ټیلر مونږ پسې ګرځي، په دې وجه مونږ به په بدلو لارو د دې ځای نه ځو. دی په بدلو لارو لاړ شي خو لږ ساعت پس د ټیلر هغه ملګری ګاډي کې راشي د جسټن پلار پسې او په هغه ګاډي ورخیږي. خو هغه پې ډزې وکړي نو د ګاډي بیلنس آوټ شي او دی یو غټې کندې ته وغورځېږي. دا ګاډي دماکه وکړي او تباه شي. دی خوا ټیلر راشي او جسټن ګیر کی. هغه جسټن ته ډېر غوسه وي چې ستا د لاسه زما ډیل خراب شو. هغه په جسټن ډس کولو والی چې دی کې پې میکس را حمله شي او دی دواړه د هغه برج نه ښکته وغورځېږي. لاندې ټیلر مړ شي خو دا سپی اوس هم ژوندي وي. دغه ټایم هغه جینۍ هم هلته پولیسو سره راشي او هغې بقایا
بقایا کسان گیر کی بیا مونږ وینو چې میکس زخمی وي او دی هغه خپل کور ته مرادن نکړی وي ولې چې دی ته اوس ډیر خوشاله بیا جسټن د خپل رور قبر لراغلی وي او دی هلته هغه ته سلوټ وکي هم دې سره دا کهانی ختم شي ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه